د رحمان بابا یو ډیر معنوي خو اوږد او مفصل کلام دی. کو بند په بند په خبرې کوم نو خبره به ډیر اوږده شي، لہذا زبا تاسو ته د دې په اخر کې خلاصه بیانوم. رحمان بابا وی هر چې کخې په باران او په سیلاب وي د هغو عمر به واړه په عذاب وي. کخ وی کروندې ته او باران او سیلاب یعنی کم علاقو کې چې سین او نیرونه نه نو هغه باراني علاقې، نو کمی باراني علاقې چې دغه خلقو عمر چې دی هغه پس د هغه په عذاب کې. هغه ملک چې پکې سین او رود بار نه وي د قانان به همه خانه خراب وي. واسمان ته به سترګې ونیولې، واسمان ته به سترګې وي ختلې، د باران له انتظار به بې خواب وي. لکه څوک چې تلوي په کړي کې د هغه مای په تور به کباب وي. لا به کله بارانونه پې نزول شي چې نخیل و زراعت به سیراب وي. همیشه له خدای خواست د اوبو کاندي کوي چرې خواست په عمر مستجاب وي. مستجاب قبلېدو وخت وي. لکه تل چې په زوګ د اوبو غوږ وي هومره غوږ نه په چنګ نه په رباب وي. که همه عمر باران ور باندې اوري لا ګرمي په صورت کې د افتاب وي. افتاب نور ته وي. د ګرمۍ او د خشکۍ له دې دشته د افتاب په څیر ګمان په محتاب وي او د اوبو له ډېرې ډېرې قیمتۍ نه لرګي لوښي مردار په منجلاب وي. منجلاب خټو ته ویلی شي، څښه اوبو ته. فرق د پاکو د ناپاکو اوبو نه کا که اوبه یې ګډې وډې په پیشاب وي او د اوبو په غلا چې ورشي نه جار وځي که ساکن د خانقاه او د محراب وي. د اوبو په ویش چې ورشي انصاف پرېږدي که په لاس یې ورقونه د کتاب وي. د اوبو ثواب یې نه کېږي له لاسه که په ګوټ اوبو یې عین د حج ثواب وي. د باران امید نه کېږي له خدایه که شپه ورځ په سر باندې سحاب وي. سحاب وریځ ته ویلی شي او چې د نوکو اچولو په ځای ورشي تر تنظیر ځان بدتر که عقاب وي. پلیتي بیلتنه سرنګ درومي چې اوبه پکې نایابې تر ګلاب وي. هېڅ یې مه پوښته له غسله له اودسه چې یو ساز کې پې ګوهر غوندې نایاب وي. په سبب د ډېره ډېره تیممه همیشه یې سپېره ګیره په تراب وي. تراب خاورو ته وایي. تیمم چې کله اوبه نه نو انسان چې دی حکم دا دی چې بیا دې د اودس په ځای باندې موږ تیمم وکړو. اودس کېږي په اوبو باندې، مخ لاس پې سړی په اوبو وینځي پاک شي. او تیمم چې دی هغه خاورې به د مخ پورې مږې نو کم ځای کې چې اوبه نه بارانونه نه کېږي نیر او سیند پکې نه نو خامخا غریبانان چې دی هغوی چې اودس کوي نو اودس نه کوي په اوبو باندې، په تیمم باندې لمونځ کوي. او تیمم کې خاورې مخ سره مږل شي نو د ده چې کومه ګیره وي هغه د خاورو نه ډکه یعنې په خاورو سپېره. د للمي سړي په مخ کې آب وي چرې هغه خلق چې بې آب وي خو بې آب وي. آب وایي لکه دلته خو شرم دی دغه مراد دی که نه. چېرې للمي ته وایي د وچې خلق، وایي چې د وچو خلقو کم چې للمي خلقي کوم دی چې بارانونه کېږي باراني علاقې نو د هغې خلقو په مخ کې چېرته شرم او حیا نه وي. خو دا غلطه خبره ده. زمونږ علاقه هم داسې ده چې موږ سالارزي ورته وایو. بونیر کې ټول نه بر علاقه ده. د سوات سره او د مردان سره موږ په ګاونډ باندې یو. نو زمونږ لس کلي چې دي سالارزي دا ټول په دې کې چېرته چینه نشته دی، په دې کې رود نشته دی، نیر نشته دی، سیند خواړو شته یې نه. په بونیر کې ښکته بیا خوړونه دي. خو ماشاءالله زمونږ په سالارزو کې چې څومره حیا ده او شرم دی نو دومره به بل چا کې به نه ماشاءالله که نه. او دغه شان ټول پښتانه ماشاءالله حیا واله دي. ډېر داسې دي چې هلته کې به اوبه نه وي که نه خو حیا پکې وي. نو دلته کې چې کوم تشریح شوی حیا که نه یا شرم نو دا نه ده، بلکې زما په زه چې کوم یم زما چې کوم خیال دی نو د رحمان بابا د دې شعر نه چې د للمي سړي په مخ کې آب وي چرې هغه خلق چې بې آب وي خو بې آب وي. کوم خلق چې بې آب وي نو بې آب وي مقصد چې اوبه پکې نه وي چې کم سړی د وچې د للمي که نه نو د هغه غریبانان دومره مشقتونه کوي. نو څنګه چې سوکړی هلته کې نو دغه رنګې د دې دا مخونه وچي، د دې په دې مخونو کې تري نه وي
او څه ښکلا پکې نه وي، سره پکې نه وي، زیړ غونډه کې، لکه دې نه مقصد دا اخیستی شي. اوس کو تاسو ووایئ چې یاره ماشاءالله نن سبا کو د وچې خلق دی لکه عرب چې دي که نه، هېڅ اوبه پکې نشته دی، خو هغه زمونږ نه ښه زیات سره سپین ښکارېږي. نو دا رحمان بابا د داسې زمانې خبره کوي په کم وخت کې چې د معیشت انحصار صرف او صرف په کرونده باندې کېدو. لکه کارخانه نه وه، دکان نه و، که نه نوکریانې نه وې، بس کرونده به وه. نو کرونده خو د اوبو محتاج دی، او اوبه هغه چې سین او نیر نه وي، خوړ نه وي، چینه نه وي، نو بیا به وریځ ته په انتظار او خدای خبر چې باران کېږي او که نه کېږي، لږ کېږي او ډېر کېږي. نو دا د هغې زمانې خبره ده چې رحمان بابا په دې وخت کې د معیشت انحصار صرف په کرونده و، بل څه د آمدن څه ذریعه نه وه، یعنې د پیداوار ذریعه صرف ځمکه وه، او په ځمکه به صرف او صرف څه کېده؟ کرونده کېدله، او کرونده محتاج سي د اوبو یي. نو رحمان بابا ځکه دا خبره کړې ده. نو د للمي سړي په مخ کې آب وچرې چې د وچې یعنې باراني علاقې د هغې خلکو په مخونو کې سرنا نه وي، دا غریبانان سوي لکه مشقت کوي، اوبه نه لامبل نشته دی او اودس نشته دی، نو خامخا مخ په سپوري. او په ابۍ کې لا هم خونه ویرانه هغه کلی چې د بل کلي پایناب وي. پایناب لاندې ته ویلی شي که نه. اوس کمې د اوبو علاقې چې دي په ابۍ کې لا هم آبي علاقې چې ورته ده که نه، یو وچې یو آبي علاقې. نو کمې رحمان بابا اوس دغې علاقو هم خبره کوي چې په کم ځای کې اوبه ډېرې خو یو کلی دی هغه اوچت دی او بل کلی چې دی هغه لاندې دی، اوبه د برې نه راځي. نو د برې د کلي خلکو خبره ده، د هغو خوښه ده چې لاندې کلي له یې ورکوي که نه ورکوي، په وخت یې ورکوي که نه بې وخته یې ورکوي، په خوښه یې ورکوي که نه په جنګ او په مرګ ژوبله یې ورکوي. لکه دا خبره زمونږ سره تېره شوې ده. زمونږ د کلي نوم دی بامپوخه، او د بامپوخې متعلق دا ټپه مشهوره ده چې یاره ستا د دیدن ولې بهیږي په ما بامپوخه شو د تندې پکې مرمه. او زمونږ یو نیا وه هغې به ټپه کوله چې یاره مدام مولا دې ورانه که بامپوخې شا مدام اوښې د وړو په مخ راځي نه. دا زمونږ دا میندې او نیاګانې غریبانانې به منګي به یې اخیستي وو، غرونو ته به تله چینوله، اوبه به یې د هغې نه سکول دپاره راوړې. نو خامخا ماشومان د غېږې به پرېښودل، نو دې ماشومانو بیا جړل، هغه په ګنټو نه وي غریبانان. نو زمونږ نیا پسې دا ټپه به ویله. دا زمونږ د بامپوهې حال و. بیا شلبنډۍ بابا چې ورته وایي الله تعالی دې قبر د نور نه ډک کړي، دی چې کله لا پیر نه و، دی د انډیا نه راغلی و، نو د نانسر زمونږ په خوا کې یو بل کلی دی او د نانسر غرونه دي، بهۍ ورته ویلی شي، سکره یو غر دی. نو سکره زمونږ او د رستم او د مردان دا مشترکه لکه په منځ کې یو غر دی. په دغې ځای کې خدای خبر چې شلبانډۍ باباجي ته څنګه دا پته لګېدلې وه چې هغلته چینه ده. نو هغه زمونږ د کلي خلکو پسې راغی او وی چې یاره تاسو له اوبه به راشي خو راځئ زما سره هغه وکئ، مدد وکئ. نو هغه چینه چې په ځنګل کې وه د هغې نه اوبه په لښتي کې زمونږ کلي ته راوستل، او لښتی که نه لکه پیپ خو په هغې وخت کې و نه. نو په دغې باندې بیا مونږ چې اوبه راوستې، نو د بامپوخې او د نانسیر د کلي د خلکو په منځ کې جنګونه شوي دي. بیا چې کله والي صاحب هغه ته پته ولګېده، نو هغه ورته پیپ بوتلو، او دغه اوبه بیا په پیپ کې راتلې. زموږ په کلي کې یوه ټانکۍ وه، نو صرف دغې ټانکۍ ته به راتلې 24 ګنټې به بهېدې دغه اوبه بغیر د بجلۍ نه، که نه بغیر د موټر نه، او ډېرې خوږې اوبه به وې. بیا بادۍ سیوا کېږي. نو نانسر چې کله د نانسر خلکو هغه هم اوبه اجت وي که نه، نو دا اوبه خو د نانسر نه راتلې په مونږ باندې، هغه زمونږ نه بره دی، مونږ ښکته یو. نو هغو به په مونږ باندې اوبه بند کړي، لکه د هغو به خپل ضرورت و چې هغو به اوبه بند کړي. نو ما ته یاد شي چې زمونږ خلکو بجلي به پسې بنده کړه، او سړک زمونږ د طرف نه تللی نو سړک به یې پسې بند کړو چې تاسو به هېڅوک نه راځي. نو دا خدای پاک شکر دی چې مرګ ژوبله پکې نه شوي، او بیا به څوک مشران رالو او هغه مسله به حل شوه.
اوبه به حال شي. نو دا رحمان بابا چې کوم خبره کوي چې کوم دی اوبه نوم داسې چلی چیرې د بره کلی خوخه ده چې کته کل والے ورکه کنه ورکه. نن سبا خو ماشاءالله یو حکومت ته یو قانون دی کنه او انسانیت ته نو هغه څوک لکه زیاته څوک نشي کولای. خدا پاغه وخت کې خو قانون مانونه دار چې خپل خو خوا زور به حکومت نو په ابي کې لا هم خونه ویرانه او ها کله چې د بل کلی پاینا به کم کله چې د بل کلی نکته دا غو ځان نه بد حال وي او یو بنسي هیڅ بره لسري ورخه پایناوي سړی کو زوی د ارباب وي د وبو په سر پټي چې هغه د سري ورخ وای کنه نو بره پټي د لاندې دا پټي چې د بددنه چرتا ګټونه کی او سم حساب لعزیزانو کلمومي تل تر تلې د بل لاندې حساب وي نه طاقت درد بدل لري نه صبر لکه مار پملا وهله پیچو تاب وي د لاس لاندې د نو خامخا به ناکام کوي او نه مرګ نه فتنه له لاس کیږي لاس تړلې د خپل شرم په تناب وي. تاسو ته ما وی کړه چې لکه مونږ خو د نانسیر سره مرګ جوړ نه شو کولای نه غي زموږ سره کولای شو زموږ وبدا غوي نه وي او دا غي لار او بجلی زموږ په طرف تللی و او چیزی روزګار په کار وي تحمل کا همیشه لبده اجتناب وي او چې د ټوک د چولو په ځای ورشي له هر څه زیات پسترګو کې عتاب وي کو یوا بدوینای لخلی وزي هغه دم په خپل ځان باندې عتاب وي یو هغه سره تیرې ور باندې کاندي چې په عمر نه د سوال نه د جواب تیرې زیاته اور زیاتی ته ویل شي لکه په د باندې کمزور هم زور ورشي او همسایوي چې کارې پښتانه شي او په اصل به موچیا به قصاب وي ملایم ویل اثر په هغه سکا چې پزړه کې نه شرم نه حجاب وي لکه دیو چې د سړو په صورت شي ته ګمان کړي چې سړی د دواب وي او په هیڅ رنګ لبد خو نه جروزي حسه مست د جاهلیه په شراب وي چې اشراب د حسه خرص پلاس کیوزي تر خلاصې به لخونه په کوم باب وي. اوس یو شریف انسان دی او هغه د کم نسل خلکو په ولقه کې لاړو نو دغه بیا ډېر بد حالي حسه رزق د خدای هیڅ چا لره ورنکا که برزق د چا په حسه رنگ اسباب وي تر د حسه زمیندارو هغه به وي به غوړه ته ویل شي چې نوکر د یو تور کافر کلاب وي او نوکری د یو سپی ور لره خدا هغه پرې د چلانو می د نوابي د خوشکۍ لغه قوم د رحمان خوخ دی کرفتان له جهان په شتاب وي. رحمان بابا قوم هم د للمو او ما په خیال د دې راس علاقه و چلته کې به باراني د دې کروندو په باران باندې انحصار بو نو رحمان بابا په دې کې مونږ ته نقشه راکاږي او غدا د چې ګوري لکه رحمان بابا چې وای کنه چې د ابو پغلا چې ورشي نه جروزي که ساکن د خانقاه او د محراب وي. یو انسان دی او هغه وبد دغه پټی ته ضرورت دی ځکه چې پټی نه خو د معیشت روان دی نو د ابو غلا چې کله د لاس برشي د ابو پغلا نو کو دې پیر دی کو مولا دی کو دې حاجی دی کو تبلیغی دی کو دې هر څومره پارسا دی خو د ابو غلا وکړي ځکه چې ابو څه چل کوي معیشت د دخه کوي دلته کې بیا د انسان پته لګي. نو رحمان بابا مونږ ته وایي چې ګوره خو خلق کم یو دی اعلی انسانیت چې پچا کی نو هغه دا دی چې را ځان نیمګړی کی او د بل ضرورت پوره کی د سارو په شان جون خور څوک تیرول شي ځنګل دی او په ځنګل کې ازمره پاسې دو وګې دی بس لاړو اوسې راونه سلام علیکم اوس دې د ته پته نشته دی چې را دا اوسې خون زما په شان زناور دی دا په موږ شي د دې نه سب بچي په پاتې شي نو زه ولې د دې جون تبا کوم خو نه دی وګې شوی دی او کو څوک مړی کوي بس د خیره ډکه شو مزه کوي. نن انسانان داسې دا نه چیرې زه دې وګې مرشم دې تګې مرشم خیر ما دې فصل ونی شي خو چې بل ور خوشاله شي نو
کم انسان الله ته غوره دی هغه دا چې د بل ضرورت پوره کوي او چې کله د معیشت یعنی مال او دولت ځای شي نو د مال او د دولت او د چا د عزت د وګې نه وګې ته خوشاله خو د غلا نه کوي او د غواړي چې را سچ د ځان لپاره خوخه نو د بل لپاره خوخه د ځان لپاره دا خوخه چې زما پټې دی وبشي زما فصل دی خوش ځان لپاره خو د خوخه کړه اوس د بل نه وبره واغسته پټې کړي دا انسانيت نه دی دا د چیرې د دې غواړي چې را د دنه وب پالتو شي نور نیم ورکی بلکې د نور لم مقور کی چې راشه زما دا وب نیمه خپل ټوکړه د بل سره نیمول چې دا انسانيت دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت له الله سبحانه و تعالی یو امتیاز ورکړی دی او هغه امتیاز څه دی هغه د ایثار چې ورته وکنه الف ی ت الف ر یو د قربانی صدقه ورکول کنه یو ایثار دی ایثار دا دی چې ته ستا سره یو ډوډۍ دا وګي او بل راغی هغه وګي نو تخپل ډوډۍ غلا ورکړه دې ته ایثار وایي او دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د امت امتیاز دی خصوصیت دی دا په نور خلقو کې دا شنو او صحابو د جن دا ثابت شوی نو ایثار یو داسې عمل دی چې د قیامت پر ورځ باندې چې کله فیصله وشي لا فیصله بنې شوی او ایثار خوندان با مخکې جنت ته تللی د جنت پرشته بوته وجدا تاسو څنګه را لې غل ته غلام میدان لا جوړ شوی نه دی لا ګرم شوی نه تاسو جنت ته را لې تاسو ساملو باغی ورته وي چې موږ به ایثار عمل کوو یعنی خپل ضرورتونه برو زمونږه خو موږ به نور خلقو ضرورتونه پوره کول نو فرشته بوته وي چې ها تاسو لایق د دې خبرو یې دې ته ایثار او یو دا چې ما سره زه وګیم او سلور روړی دي نو زه په دوه مړېږم او یو تن بل راغی دوه مې هغه ورکړي دا ایثار نه دی دا خبره ده خو الله سبحانه و تعالی او د الله پیغمبر زمونږ نه د ایثار معامله کوي چیرې ته نیمګړی کېږي او بل دې پوره کو نو کمال دغه دی انسانیت دغه دی الله دې وکړي چې الله موږ پرې خبرو پوه کړو چې دا خبره تاسو په نور ته